د مالان پل. مالان پل د هرات ولایت له تاریخي آباداتو او د افغانستان یو له ښکلو پلونو څخه دی چې د مالان په سیمه کې پر هریرود سیند جوړ شوی دی. پخوا وختونو کې یعنې مخکې له دې چې پښتون پل جوړ شي، هغه کارونه چې له هرات څخه د سیستان یعنې اوسنۍ فراه او نیمروز، کندهار او هندوستان په لوري خوځېدل، له دې پل څخه به تېرېدل. خو دمګړی یوازې د ګذرې او انجیل ولسوالیو د څو کلو خلک پرې تګ راتګ کوي. د تاریخ په اوږدو کې دا پل د هرات په اقتصادي وضعیت کې ډېر مهم رول لوبوي او د همدې ټکي په پام کې نیولو سره څو ځلې د بیا رغولو چارې ترسره شوي دي. په ډېرو تاریخي کتابونو کې چې د هرات نوم اخیستل شوی، ترڅنګ د دې زړه راښکونکي پل یادونه هم شوې ده. دا پل په کال 1505 هجري قمري یعنې 1110 میلادي کال کې د سلطان زنجر سلجوقي په دوره کې په همدې طرحې چې اوس ده په لږ توپیر سره جوړ شو. خو د هغو داستانونو له مخې چې د دې پل په اړه ویل شوي او د هرات د جغرافیې او تجارتي موقعیت ته په کتو داسې اټکل کېږي چې دا پل دی د هرات جوړېدو د تاریخ سره سم جوړ شوی وي. او په ځینې روایتونو کې بیا د دې پل د جوړېدو تاریخ د اسلام له ظهور څخه مخکې ښیي. د چرګې هګۍ. د مالان پل په اړه ځینې حکایتونه داسې روایت کوي چې د مالان پل په جوړښت کې د چرګې له هګیو څخه کار اخیستل شوی دی. یو له دې حکایتونو څخه دا دی چې د سپېڅلي اسلام د ظهور نه مخکې دوې زردشتي مذهبه خویندې د بي بي هور او بي بي نور په نوم چې د چرګانو روزنځایونه یې درلودل، د پل په جوړېدو کې له هګیو څخه کار واخیست. روایت زیاتوي کله چې د پل جوړولو تابیا ونیول شوه، د هغه وخت په ساختماني مساله کې د هګۍ ورګډې کړې ترڅو پل د اوبو د څپو په مقابل کې مقاومت وکړي. مالان په هرات کې د هریرود ترڅنګ د کوچني کلي نوم دی او د ځینې مورخینو په وینا تر اسلام مخکې په دې کلي کې اورتون یعنې آتشکدې شتون درلود چې د هرات خلکو پکې عبادت کوه. د مالان پل د جوړولو مفکوره. کله چې پر دې رود یعنې هریرود پل نه و، خلک به په سختیو له یوې خوا څخه بلې ته اوښتل او ځانونه به یې اورتون ته رسول. روایت کې راغلی دی چې د اورتون یعنې آتشکدې یو معبد د برزو په نوم چې زوی یې نه درلود او تل به له دې امله ځورېدی. یوه ورځ لاس پورته کړ او ویې ویل که د اولاد خاوند شوم په بدل کې به یې د هریرود په سر پل جوړ کړم څو خلک وکولی شي په اسانۍ واوړي او اردن ته د عبادت لپاره تم شي. خدای برزو ته زوی ډالۍ کړ او هغه د فریدون نوم باندې کېښود او پر خپلې کړې ژمنې وفا وکړه. د زهرې او فریدون مثنوي روایتونه وایي یوه شپه فریدون په خوب کې نجلۍ ویني او پر هغې مینېږي. شپې او ورځې تېرېږي چې له نیشاپور څخه د هرات او مالان آتشکدې یعنې اردن ته د عبادت په موخه د یو شتمن سوداګر کاروان چې ورسره لور زهره هم مله وه راځي. برزو او فریدون د سوداګرو او پیغلې زهرې د ښې میلمه پالنې او استقبال لپاره د هغوی مخې ته د مالان پل ته ورځي.
کله چې د فریدون سترګې په زهرې لګېږي پوهېږي چې هغه ښکلمخې نجلۍ چې ده په خوب کې لیدلې وه همدا نیشاپوري پیغله ده. د فریدون او زهرې د مینې داستان استاد فکري سلجوقي د مثنوي فریدون و زهره په نوم کتاب کې لیکلی دي او په هراتۍ لهجه مشهوره سندره چې د مالان پول په اړه د هرات خلکو او سندرغاړو په خولو کې زمزمه شوې او کیږي له همدې شعر څخه راخیستل شوې ده.